سلامونه ټولو ملګرو ته. ملګرو دا میسج ورشیر کوي زما هغه ښځې ته چې کومه ما په 1500 روپۍ نوکر کوي او دغې ښځو ته خو زه وایم د سعودي عرب د حسابه د یوې میاشتې چې زما خېټې ته کوم لوګې کوزیږي او بیا واپس زما په سپېږمو باندې راوځي نو د هغې 3000 ریاله قیمت دی او زه چې په کوم ګاډي کې ګرځم د هغې زه 2700 روپۍ میاشت قیمت ادا کوم. زما چې کم میلمه او د ډېرې انډیوالي او خرچه نو څه 3000 خواوشا دغې ته رسي 10000 ریال 9000 ریال دا زما دلته خرچه ده په سعودي عرب کې. صحیح ده چې څوک هم راتلی شي کتی شي خو خبره اوس زما دا ده دا کوم هوټل کې چې ته ما په 1500 نوکر کې د دغې هوټل قیمت زه هر ټایم دروړی شم دا هوټل زه اخلم او تا ته وباسم لکه د سپږې. بقایا چې دا کومه کس راغلی دی او وایي چې زه مالداره شوم او زه دا شوم که نه او بل له د مزدورۍ پیغور ورکوي چې دا د غریب سړي زوی دی. دا ته چې ځان ته په دې کم مال باندې مالداره وې دغه مال چې دی دغه مال دغه مال موږ له الله پاک الحمدلله ډېر مخکې راکړی دی او چې څه ټیم یې غواړې د A نه واله او د Z پورې یا د 1 نه واله او د 3 پورې ته قیمت واله او قیمت یې ښایه او زه بیا ستا مخې ته ږدم که زه مزدوري کوم او که زه د مزدورانو څه پاتې کېږم او که پردي پیټي وړم دا درې واړه زه ستا مخې ته تی قیمت ښایه او زه به تا ته قیمت ږدم ښه. خو بیا پکې موږ ښځې نه پرېږدو او داسې هلکان پکې موږ نه پرېږدو چې د پښتنو په سر باندې راشي او ښځې وردېږي. داسې هلکان پکې موږ نه پرېږدو. نو که د درې واړو هوټلو د قیمت غواړې زه خو غریب سړی یم شړ بړ ګرځم. زما څه په دې ویډیو کې مې دا ورور ګواه شو او دا ورور مې ګواه شو. صحیح ده چې څه ټایم مور راوړی مور او مور پې سر تړلی او وی چې راشه او در نه راغی نو زه پښتون نه یم. خو قیمت به داسې نه وي چې ته مثال په طور د روپۍ شیز بیا په لس یادی نه چې څه د شي قیمت وي داسې بیا راته شمارم او سیده به ترې ځئ. دا مزدور دی او مزدور دا وایي چې زه خپل پښتانه په عزت کې غواړم وروره او په داسې طریقه باندې موږ هېڅکله مزدوري نه کوو چې زموږ په سر باندې ښځې وردېږي او یا زموږ د ملک نه ښځې راشي. موږ به را جواب په انتظار یو. دویم پارټ به بدلي